درې اسانه طریقې چې څنګه یولرنا نه زه پیسې وګټم. یولرنا یو لرنینګ پلیټفارم دی چې ته کولی شې پښتو دري کې انشاءالله خپل معلومات ته شریک کړي او بدل کې پیسې وګټې. که ته استاد یې کولی شې خپل کورسونه په یولرنا کې واچوې او انشاءالله په واچ ټایم باندې هر میاشت انکم وګټې. که ته کامره او سټډیو دا شیان نه لرې نو کولی شې چې موږ سره تماس ونیسې، زموږ سټډیو کامره استفاده کړه لیکن خپل ځان ته کورس ریکارډ کړه. که ته چې لیکوالی کولی شې خپل لیکنې هلته واچوې او خلک یې ستا لیکنې لولي، په بدل تا ته دوامدار انکم درکول کېږي. که ته یو کس چې هغه سوشل میډیا کې فیسبوک پیج لري، یوټیوب چینل لري، ته کولی شې افیلیټ مارکیټینګ زموږ ته راشي او زموږ افیلیټ پارټنر شي. افیلیټ پارټنر معنا څه ده؟ ته یولرنا کې ځان ثبتوې او هغه لینک په ویډیوګانو کې شیر کړې چې څوک هم ستا د لینک نه یولرنا ته راځي، په هر کس باندې موږ ته $4 درکو. او ته اصل کې هغه کس نه دی چې په وخت کې راشي، نه 10 ورځې وخت لري. که 10 ورځې بعد هم کس پیسې ورکړي یولرنا کې ځان یې سبسکرایب کو نو انشاءالله بیا هم ته $4 پر کس ګټې. که چې ته 100 کسان د ورځې راشي، مطمئن یم ستا ویډیوګانې 50,000 شپېته کسان ګوري، نو که هغه نه 100 کسان د ورځې راشي نو پوه شئ $400 شو. دا د میاشت څومره کېږي. اوس الحمدلله موږ کوشش کوو چې په یولرنا کې نو خلکو ته د پیسو ګټلو لاره هم جوړه کړو او شاګردانو ته که څوک غواړي درس ووایي، لازم نه دی چې یو کورس $200 ورکړي، نه فقط $10 د میاشتې ورکړي چې د کال انول فیس دی. نو انشاءالله ته کولی شې په دې فیس باندې ټول کورسونه، که هغه د اسلامیات دي، که هغه د ویب ډیزاین دي، که هغه کریټیو ډیزاین دي، که ویب ډیولپینګ دي، همداسې ژبې دي، آلماني ژبه، پښتو ژبه، دري ژبه، ټولې په اسانه باندې لوستلی شي، اسلامیات لوستلی شي پکې. نو فکر کوم دا یو طلایي چانس دی د ټولو افغانانو دپاره، ټولو مسلمانانو دپاره چې دې پلیټفارم نه ګټه واخلي. زموږ بنیادي توجه چې د افغانستان نه دی بلکې نور ملکونه دي، لیکن موږ غواړو چې افغانستان کې هم د پلیټفارم نه خلک ګټه واخلي. که ته یو ارګان کې کار کوې او غواړې ستا د کارمندان خصوصا یو غټ ارګنایزیشن چې هغې 50-60 کسان کار کوي، نوي سکلز زده کړي، ژبه خپل قوي کړي، نو حتما یولرنا کولی شي ټول ته یو سبسکرپشن واخلي او انشاءالله دوی پکې هلته درس ووایي. که کوم پوښتنه لرې حتما زموږ سپورټ ته راشه او زموږ ټیم به ډېر زیات خوشحاله شي ستاسو پوښتنې جواب کړي.